یو وار بیا د ایران په پولو باندې څه کم 300 افغانان په بېدردۍ سره وژل. دا ظلم هیڅ کفري هیواد نه دی کړی د مسلمانانو سره لکه موږ سره چې خپل ګاونډي او د مسلمان په نوم باندې کېږي. په ټولې نړۍ کې کډوال د ټولې نړۍ کډوال هر ځای ته ځي، لیکن چا په داسې بېدردۍ نه دي وژلي لکه دوی چې دغسې سترګې ورباندې پټې کا او وژني. دا زموږ او ستاسې د بې اتفاقۍ پایلې دي او دا زموږ او ستاسې د دې پایلې دي چې موږ او تاسې په یو مشر نه راغونډېږو چې نن نه مشر لرو او نه د پوښتنې څوک لرو. افغانانو که موږ او تاسې لاس یو نه کو په یو مشر راغونډ نه شو نو داسې به وژل کېږو او د خپلو وژلو غچ په موږ د هیڅ چا نه هم نشو اخیستی. راځئ چې یو لاس شو، راځئ چې یو غږ شو، راځئ چې په یو مشر باندې سره راټول شو او داسې مشران ځان ته وټاکو تر څو لکه د نورو مملکتونو چې یو ژوی مړ کېږي د مملکت نه پوښتنه کوي چې دا ولې حساب یې راکړه. نن زما څه کم 300 ځوانان په یو وار باندې وژل کېږي خو د پوښتنې څوک نشته. دا زموږ او ستاسې خپله غلطي ده چې موږ او تاسې کوو.